अस्सलाम वालेकुम नाजरीन د نننۍ ورځې اهم ترین ویلاګ سره زم اجاز یوسف زئی کتونکو په نننۍ ویلاګ کې به زه د پاکستان تحریک انصاف چې کوم فائنل کال دی دا غي تازه ترین اپډیټس تاسو سره شریکوم چې دا مهال په اسلام آباد کې سره روان دي په ډي چوک کې سره روان دي او دا غي په اطراف کې چې کوم د تحریک انصاف کارکونان دي الته د هغوی سه اکټیویټیز دی او نن شپه به دوی څنګه تیری وي د دې نه علاوه زه به ذکر کوم چې د تحریک انصاف کارکونان ډي چوک ته رسیدل د دې سمانی لري او فیوچر کې څه کېدلی شي یعنی په دې نږدې فیوچر کې څه کېدلی شي په دې کې د ټولو نه اول امکان چې کوم دی هغه د حکومت د اپریشن دی ځینې ذرایع وایي چې حکومت اپریشن کولی شي خو زما نه دی خیال چې حکومت به د دانه ډیرو خلکو خلاف اپریشن شروع کی ځکه چې دا خطره هم شته چې دا کسان غوسه کېدلی شي او بیا دوی ریټایلیټ کې کولی هم شي نو د دې خطرې له وجې زه دا نه ګڼم چې اپریشن به ترسره شي بل به زه دا ذکر وکړم چې نن ټوله ورځ د اصل خبرونو سره چې کوم ډیس انفارمیشن او غلط یا فیک خبرونو چې کوم گردش کولو هغه هم بس تاسو سره ډیسکس کوم چې نن په ټول ورځ کې کوم خبرونه ډیسکس کېدل او بیا چې کوم دی صحیح خبرونه پای کې کوم وو د دې نه علاوه زه به د مذاکراتو خبره هم کوم په داسې موقعو باندې مذاکرات هم کېږي څنګه چې ما تیره پیره ذکر کړو چې ګورنمنت او اپوزیشن یعنی پاکستان تحریک انصاف د مذاکراتو لپاره یو وینډو ضرور کوله او پرېښې ده او د دواړو ټیمونو خبرې اترې هم شوي یعنی د حکومت او اپوزیشن لخوا چې کوم مذاکراتي ټیمونه دي د هغوی ځینې خبرې هم شوي دي د عمران خان سره د بریسټر صاحب ملاقات شوی دی بریسټر صاحب دا انکشاف کړی دی چې خان صاحب سره مونږ د جلسې یا د احتجاج وینیو چې کوم هغه موږ ډسکس کړله او د اسلام آباد په اطرافو کې یا د اسلام آباد په آوټسکرټ کې سنجاني په مقام باندې موږ خان صاحب ته دا پروپوزل وړاندې کړل او خان صاحب چې کوم دی په دې باندې څه لږه ډېره آمادګي هم هغه څرګنده کړله خو چې بیا کله موږ د پارټۍ چې کوم بهر په ګراوند باندې قیادت و د هغوی سره دا خبره ډسکس کړه نو هغوی دا وویل چې موږ به مخ په وړاندې ځو دا د بریسټر صاحب تازه ترین بیان دی ځکه چې نن ټول ورځ دا بیان چلیده چې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم ټاپ ټیر دی او سیکنډ ټیر چې کوم دی دوی لږ غونتې لچک ښیي یعنی د مذاکراتو سوري د درنې په وینیو باندې دوی څه چې کوم دی څه ډېر لچک ښیي خو بشرا بیبي چې کوم دا هغه نه مني او هغه کارکنانو ته وي چې تاسو مخ په وړاندې راشئ کتونکو مذاکراتو کې د چې کوم دی د یو فریق یا چې کوم یو پارټي وي د هغې سټرنث څه وي هغه په مذاکراتو کې ډېر زیات رول پلی کوي یعنی چې یو مضبوط فریق او د مضبوط پوزیشن نه مذاکرات کی نو چې کوم دی د هغه مطالبات هم ډېر منلی شي د جیو نیوز چې کوم سینیر صحافي دی سهیل وړایچ یو خبره کړې ده اوس تقریبا ګنټه نیمه مخکې د هغه یو اهم ترین بیان راغلی دی هغه دا وایي چې اسټابلیشمنټ ګورې که مذاکراتو کې ځکه چې تحریک انصاف پوزیشن په دې وخت کې مضبوط دی د دې دا مقصد شو چې حکومت یا د حکومت چې کوم پلویان صحافیان دي هغوی دا خبره مني چې تحریک انصاف ډېر په غټ شمیر کې راغلي دي او د هغوی پوزیشن دا مهال مضبوط دی نو زه هم دا ګڼم چې د اسټابلیشمنټ یا پی ایم ایل نون یا چې کوم دی پاکستان پیپلز پارټي دا هم یو حقیقت دی دوی هم په دې ملک کې اوسیږي که اوسې په عوامو کې مقبولیت کم دی خو په ماضي کې ډېر او مستقبل کې امکان دی چې لکه سنس وشي نو دا هم اهم پلیئرز دي دوی به دا کوشش کوي چې مذاکراتو طرف ته لاړ شي په مذاکراتو کې به چې کوم دی ضروري طور چې کوم دی د عمران خان مطالبات چې کوم درې مطالباتو 26 آئینی ترمیم متعلق د عمران خان رهایی د کارکنانو رهایی او دغه رنګ چې کوم 8 فروری باندې منډیټ غلا شو نو د هغې په اړه به هم دوی په دغه مذاکراتو کې خبره کوي کتونکو کې یو داسې سیناریو جوړ شي که تحریک انصاف جلسې طرف ته لاړ شي اوس خو ظاهره داسې ښکاري چې ډي چوک کې دوی د یو اوږدې درنې پلانینګ کړي وي حکومت هم داسې د حکومتي ځینې ارکان دا سجیشن ورکوي چې دوی درنې ته پرېږدوی ځکه چې درنه به دوی څونه ورځې سسټین وساتي برقرار به وساتي ځکه چې دې دپاره د اوبو ضرورت وي دې لپاره د خوراک څښاک ضرورت وي د دې لپاره د جلسې د انتظام ضرورت وي یا د درنې د انتظام نو ځینې حکومتي غړي دا ګڼي چې که دوی په دې ځای کې درنه ورکړي یا دوی کینی احتجاجي ناسته شروع کړي نو دا به د دوی لپاره جاري ساتل ممکن نه وي تقریبا دوی دا فکر کوي چې که چېرې درنې لپاره دوی کینی نو شاید چې ورځ تېرېږي بله تېرېږي نو د دوی سټرنث چې کوم دی دا به په کمي ځینې خلک به د خپل کاروبارونو لپاره د کارونو لپاره ضرور دا وینیو چې کوم دی یا ډي چوک دی یا بل ځای دی د اسلام آباد دا به ضرور پرېږدي او د دې په نتیجه کې به د دوی چې کوم طاقت دی دا به کمزوري کېږي نو ځینې
حکومتي غړي دا هم پروپوزل ورکوي که تحریک انصاف یو جلسه وکړي یا چې کوم دی اول درنه ورکړي او د هغې په نتیجه کې جلسه وکړي او کال اف کې یعنې دا سچویشن جوړ شي یعنې ضرور د دې لپاره به د حکومت سره مذاکرات کیږي نو بیا به څه کیږي نو تحریک انصاف لپاره به یو اسانه بهانه مخې ته راشي په مستقبل کې که چېرې بیا دپاره مستقبل کې دوی لانګ مارچ کې یا د حکومت خلاف چې کوم دی تحریک چلوي نو دوی دپاره به یو جواز په لاس کې وي یو معاهده به د حکومت سره کړي چې به په تیر ځل چې کوم مونږ راغلو تاسو زموږ سره دا وعدې کړې وې او په دې وعدو کې چې کوم دی دا وعدې نه دي پوره شوي او د دې معاهدې وایلیشن شوی دی نو دا هم یو سیناریو شته دی په ټولو په دې کې د بنیادي پلیئرز چې کوم دی د پاکستان ریاست چې کوم اهم ستون دی هغه ډېرو خلکو نظر انداز کړی دی هغه دی سپریم کورټ کیدای شي چې سپریم کورټ په دې کې مداخلت وکړي د سپریم کورټ د مداخلت په کوم شکل کې کی شاید چې داسې یو سچویشن هغوی جوړ کړي او داسې سیناریو جوړ کړي چې د هغې په نتیجه کې چې د عمران خان څومره کیسز دي د هغې چې کوم شفاف ټرایل دپاره لاره همواره شي په دې کې سپریم کورټ چې کوم دی څه نه څه کولی شي دا هم یو حل دی د ټولو په آخر کې به زه راشم چې وفاقي وزیر داخله محسن نقوي اهم بیان ورکړی دی ویلي دي چې موږ د پی ټي آی سره اوس چې کوم دی مذاکرات کول نه غواړو او که څوک هم داسې حساس ځایونو ته ورغلل نو د هغوی سره به په چې کوم دی مضبوط لاسونو سره مونږ رامحیطه کیږو او د هغوی مخه به نیسو یعنې د تحریک انصاف چې کوم کارکنان دي که چېرې دوی مخکې ځي کوم چې حساس ځایونه دي په ریډ زون کې نو د دې لپاره به مونږ د دې مخنیوي ضرور کوو او هغه دا هم ویلي دي چې د دې ټول فساد یعنې د تحریک انصاف چې کوم درنه ده یا احتجاج ده د دې په شا چې کوم دی دغه یو زنانه ده یعنې د باني تحریک انصاف چې کوم کورودانې د بشرا بیبي طرف ته د هغه اشاره وه د دې نه علاوه د عمران خان یو اهم پیغام مخې ته راغلی دی سوشل میډیا ویب سایټ ټویټر باندې یعنی ایکس باندې د عمران خان دا پیغام راغلی دی د دې نه مخکې ما دا وکته په کې چې کوم بنیادی پوینټس وو هغه دا و چې عمران خان اول ټولو کارکنانو ته او عوام ته څوک چې په دې درنه کې یا احتجاج کې شامل دي هغوی ته سلام پیش کړی دی او هغوی ته د پرامن اوسېدو چې کوم دی اپیل کړی دی د دې نه علاوه هغه دا هم خبره کړې ده چې تر څو د دوی مطالبات نه وي منلي شوي تر د اخري باله پورې به دوی چې کوم دی په میدان کې ولاړ وي هغوی د اوورسیز پاکستانیانو هم ډېره زیاته شکریا ادا کړې دا ویلي دي چې نه صرف تاسو پیسې ملک ته رالیږئ بلکې هلته یعنې په مختلف ملکونو کې د تحریک انصاف احتجاجونه هم تاسو سټیج کړي دي د دې نه علاوه عمران خان یو اهمه خبره کړې ده د ویلوګ په آخر کې به زه د دې ذکر کوم چې ملټري کورټس کې د هغه د ټرایل دمکی ورکول کېږي دا دمکی د چا په ذریعه تللی دي دا اوس د دې تعین کول مشکل دي ځکه چې تر تیر 2 ورځو کې چې چا ملاقاتونه شوي دي پای کې د تحریک انصاف چیرمن بیرسټر ګوهر چې کوم دی او بیرسټر سیف یا نور چې کوم مشران دي د هغوی ملاقاتونه اگر چې شوي دي خو پته نه لګي چې عمران خان ته دا دمکي د کوم طرف نه میلاو شوې ده د دې کلیریفیکیشن تر دې دمه نه دی شوی کتونکو دا د نننۍ ورځ اهمترین ویلوګ د اسلام آباد چې کوم درنه ده د تحریک انصاف په دې اړه چې څومره هم تازه ترین خبرونه راځي هغه به تاسو سره شریکوو او په دې باندې به مونږ تجزیه هم کوو چې تاسو اپډیټ سئ دا د نننۍ ورځ اهمترین ویلوګ راتلونکي ویلوګ پورې اجازه یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ د الله په امان